معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنۍ ویډیو کې ریلیټیو پروناون ان پاسټ کنټینیوس ټینس کې زده کړي دي او نن به پاسټ پرفیکټ ټینس سٹارټ کوم. راځئ چې شروع یې کړو. سټرکچر نمبر شپږ دیارسم پاسټ پرفیکټ ټینس. د پاسټ پرفیکټ ټینس مطلب د پښتو ژبه کې فعل ماضی مکمل. فعل مطلب د کار عمل، ماضی مطلب د تیر وخت، د مکمل مطلب د یو کار یا یو عمل چې پوره سوی وي او مکمل سوی وي او په هغه کې څه نه څه وخت هم وتلی وي. نو هر هغه کار چې کومه څه وخت یا څه موده مخته پوره سوی وي، مکمل سوی وي، سر ته رسېدلی وي، نو بیا به د هغه کوم چې سنټنس یا جملې دي نو بیا به هغه د پاسټ پرفیکټ ټینس په زمره کې یا په ډانچه کې راځي. د پښتو په جملو کې اخر ته چې کله وم و راسي نو دا د پی مطلب د پاسټ، پی مطلب د پرفیکټ، ټی مطلب د ټینس. نو دا د پاس پرفیکٹ ټینس نښه یا نښنه یا نشانه ده او جمله معلومیږي چې دا د ماضی جمله ده. نو دا د جملې یا د سنټنس نه هم معلومیږي چې دا سنټنس یا جمله د تیر وخت ده، یعنی کې دې کې چې کوم کار ده هغه پوره سوی ده یا مکمل سوی ده. او دا به هم پکې جوته وي، یعنی که دا به پکې معلومه وي، پکې ښکاره وي چې کار پوره شوی ده. لکه یو سنټنس یا جملې کې چې کوم بیان وي د کار په باره کې، نو دا به بیا سنټنس یا په جمله کې هغه هم معلومیږي چې دا کار پوره شوی ده یا پای ته رسېدلی ده یا سر ته رسېدلی ده. د جملې طریقه یا د جملې سټرکچر په پاسټ پرفیکٹ ټینس کې د ورب دریم فارم لګیږي، یعنی کې پاسټ پرفیکٹ ټینس کې چې کوم د فعل دریم حالت ته هغه لګیږي او د هر واحد او جمع سره کوم یو چې فاعل وي، سبجیکټ وي، واحد وي که د جمع وي، نو هر یو سره به کوم چې دا هیډ دی هیلپینګ ورب، کومکی ورب، نو هیډ به ورسره لګیږي یا به ورسره استعمالیږي. منفي جمله جوړولو دپاره د ایچ وي، یعنی کې د هیلپینګ ورب نه بعد به ناٹ یعنی کې نیگیټیو منفي به لګیږي. او سوالیه جمله جوړولو دپاره ایچ وي، یعنی کې کوم چې هیډ ده هیلپینګ ورب هیډ چې دی دا به د سنټنس یا د جملې په سر، په شروع یا په سټارټ کې لګیږي. سټرکچر آف سنټنس د جملې جوړښت یا بناوټ، یعنی کې د جملې جوړولو طریقه یا جوړښت. نو په پاس پرفیکٹ ټینس کې چې کله سنټنس یا جمله سړی جوړوي نو بیا به د هغه طریقه په دې ډول یا په دې شان باندې وي. سنټنس یا په جمله کې باور اول سب، یعنی کې سبجیکټ لګیږي، فاعل به لګیږي، لکه دلته چې هی لګېدلی ده، بیا پلس ایچ وي، بیا به هیلپینګ ورب لګیږي، لکه دلته چې هیډ لګېدلی ده، بیا پلس وي، بیا به ورب لګیږي، لکه دلته چې کنټینیوډ لګېدلی ده، بیا پلس اوبج، بیا به ابجیکټ مفعول لګیږي آخر ته، لکه دلته چې ایجوکیشن لګېدلی ده. نو دا مثالونه چې دا توجه سره واروي او ویې ګورئ. He had continued education. هغه تعلیم جاری کړی وو یا شروع کړی وو. نو دلته هم کوم چې هی چې دی سبجیکټ دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی، بیا دې نه بعد چې دی هیډ هیلپینګ ورب ده، هغه نه بعد بیا دا ورب دی او آخر ته چې دی ایجوکیشن دا ابجیکټ ده، مفعول ده.
he had not continued education. هغه تعلیم یا education جاری یا شروع کړی نه و. نو دلته هم هی چې دی دا سبجیکټ دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده. دې نه بعد چې دی هیلپینګ ورب ده، بیا دې نه بعد چې دی ناټ نیګیټیو ده، منفي ده. had he continued education آیا هغه تعلیم جاری کړی وو یا یې شروع کړی وو. نو دلته هم کوم چې هیلپینګ ورب چې دی هیډ دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دې دپاره لګېدلی ده چې دې سنټنس یا جملې نه انټرګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله جوړه شي. نو دلته هم په تفصیل کې لیکلی دي چې کله سړی سوالیه سنټنس جمله جوړوي نو بیا به کوم چې هیلپینګ ورب هیډ ده نو دا به بیا د جملې په سر کې لګېږي. نو دلته هم کوم چې هیډ دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده، بیا دې نه بعد چې دی بیا سبجیکټ ده او بیا دې نه بعد چې دی بیا ورب ده او اخر ته چې دی بیا دا آبجیکټ ده. چې کله سنټنس یا جمله انټرګیټیو سوالیه وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته دا کوم چې دا کوېسچن مارک چې دی دا سوالیه نشاندار لګول هم ضروري ده. had he not continued education آیا هغه تعلیم جاری یا شروع کړی نه و. نو دلته هم کوم چې دغه هیډ چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی، دې دپاره چې سنټنس یا د جملې نه سوالیه سنټنس یا جمله جوړه شي. او بیا دې نه بعد سبجیکټ دی او بیا دې نه بعد نیګیټیو ده، منفي ده، او بیا دې نه بعد چې دی ورب دی او بیا اخر ته ایجوکیشن آبجیکټ ده. نو دا هغه سنټنس یا جمله ده چې کوم په یو وخت ان ون ټایم هغه سوالیه هم وي او منفي نیګیټیو هم وي. نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته هم دا کوېسچن مارک چې دی دا لګول ضروري ده. نو کومه چې دا سنټنس یا جمله ده دا په یو وخت ان ون ټایم سوالیه هم ده او منفي نیګیټیو هم ده. نو معزز کتونکو کوم چې دا ټینسز دی، کوم چې ګرامر ده او ټینسز دی، نو په دې کې عام طور باندې یعنی کې په عام روټین باندې 4 قسمه سنټنس یا جملې جوړیږي. په اول نمبر باندې چې کومه سنټنس یا جمله ده دا ساده وي، افرمیټیو وي، سمپل وي. په دوهم نمبر باندې چې کومه سنټنس یا جمله ده نو دا نیګیټیو یعنی کې منفي والا سنټنس یا جمله ده. او په دریم نمبر باندې چې کومه سنټنس یا جمله ده نو دا بیا انټرګیټیو سوالیه سنټنس یا جمله وي. او څلورم نمبر باندې چې کوم سنټنس یا جمله وي نو هغه بیا هغه سنټنس یا جمله ده په څلورم نمبر باندې چې کوم په یو وخت ان ون ټایم سوالیه هم وي او نیګیټیو منفي هم وي. نو دا 4 قسمه سنټنس یا جملې په ټینسز کې دا ګرامر د رولز په مطابق باندې عام دا 4 سنټنس یا جملې جوړیږي. They had decided to learn grammar. هغوی ګرامر زده کولو فیصله یا اراده کړې وه. نو دلته هم کوم چې دې دا سبجیکټ ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده. دې نه بعد چې دی هیلپینګ ورب ده، بیا دې نه بعد چې دی ډیسایډډ دا ورب دی او ورب وان دی. نو دا د ورب تھرډ فارم دی، د ورب دریم حالت دی. ټو پریپوزیشن ده، لرن چې دی دغه ورب ده او ورب ټو ده، او اخر ته ګرامر چې دی دا آبجیکټ ده. They had not decided to learn grammar. هغوی ګرامر زده کولو اراده یا فیصله کړې نه وه. نو دلته هم کوم چې دی دا د سبجیکټ دی او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی. دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، بیا دې نه بعد چې دی
not negative دا منفی دا. I had refused to adopt that child. ما هغه الک یا ماشوم د خپلولو څخه یا د راخستلو څخه انکار کړی وو. نو دلته هم کوم چې آی دی دا سبجیکټ دی او د سنټنس د جملې په سټارټ کې لګېدلی دی او دې نه بعد هیلپینګ ورب ده او بیا دې نه بعد چې دی ریفیوزډ دا ورب ده او د ورب دریم حالت ده. You had forgotten me. تا زه هیر کړی وم. نو دلته هم کوم چې یو دی دا سبجیکټ ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی دې نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی ورب ده د ورب دریم حالت ده او می چې دی دغه ابجیکټ ده. You had not forgotten me. تا زه هیر کړی نه وم. نو دلته هم کوم چې یو دی دا سبجیکټ ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی ناټ نیګیټیو ده منفي ده. Ali had ruined that work. Ali هغه کار یا Ali کار خراب کړی وو یا یې برباد کړی وو یا یې تباه کړی وو. نو دلته هم کوم چې Ali دی دا سبجیکټ ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده. دې نه بعد چې دی بیا هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی ورب دی بیا دې نه بعد چې دی ابجیکټ ده. Ali had not ruined that work. Ali هغه کار خراب کړی نه وو. نو دلته هم کوم چې Ali دی دا سبجیکټ ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی دې نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی ناټ نیګیټیو ده منفي ده. We had grudged with you at that time. مونږ تا سره په هغه وخت حسد یا بغض کړی وو. نو دلته هم کوم چې وی دا د سبجیکټ دی او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد چې دی بیا هیلپینګ ورب ده بیا چې کوم دا ګرایډ دی دا ورب دی او د ورب دریم حالت ده. with preposition دا یو چې دی دغه ابجیکټ ده at that time دا هم ابجیکټ ده. دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مختنی ویډیو کې به پاس پرفیکټ کانټینیوس ټینس ود ټایم ایکسپریشن به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.